پښتو ټلویزیون په دوبۍ کې د پښتو راډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو په ځانګړې توګه پښتو په دوبۍ کې د دې ځانګړي سفر درنو ننداره کوونکو په دې هیله چې تېرې شوې خپرونې به مو هم د پام وړ ګرځېدلې وي او دغه نننۍ خپرونه چې په دې نننۍ خپرونه کې ځانګړی رنګ لرم دا به هم د پام وړ وګرځېږي. د نننۍ خپرونې مېلمه مې افغان سوداګر الحاج محمد نسیم صافی صاحب دی. د ده سره به زړه خواله کوو په نننۍ خپرونه کې. زه مخکې له دې چې د سره نورې خبرې شریکوم حاجي صاحب له تاسو د زړه له تله مننه کوم چې په دې مصروفو شېبو کې موږ ونازولو. زموږ بلنه مو ومنله. هر کله راشئ د ټول نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست ورتلی وایم. تراب صاحب محترم د تا نه یو دنیا مننه چې تا د افغانستان نه امارات متحده افغانانو ته د نړیوال پښتو تلویزیون برنامه یا پروګرامونه ته د امارات مشت افغانان سره شریک کړه او بیا دلته خاص زموږ د افغانستان ملي تجاران غیر ملي تجاران چې دلته مشت افغانان دي د هغو په خاطر تا دا تکلیف او زحمات او دغه مینه او محبت دلته د امارات د خلکو سره شریک کړه. د تا نه یو نړۍ مننه. یو ځل بیا به زه خپل نیکې هیلې او سلامونه د پښتو تلویزیون مشرتابه ته او د پښتو تلویزیون چې څونه همکاران دي که هغه افغانستان کې دي که بهر د افغانستان دي هغې ته د زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې وایم. د پښتو د تلویزیون مشرتابه کړنې یا خدمتونه هغه ټول افغانستان د دې شاهد دی او موږ تاسې د پښتو د تلویزیون د شیشې په ذریعه سره ټول افغانان ګورو او د هغې پروګرامونه د هغې خدمتونه د هغې یو لوی خدمت د لیوال صاحب محترم چې هغه د پښتو د کیبورډ په هکله درته وایم چې هغه پښتو کیبورډ چې د خپله طرحه که او دې ته نړیوال ایوارډ هم د لاسه شو نو زه خپله شخصي او زما دوستان په خپل د لیوال صاحب په خدمتو باندې ویاړم او زه تر نه یو دنیا مننه کوم او بیا د پښتو د تلویزیون لیدونکي چې هغه په هر ملک کې دي که داخل د افغانستان کې دي نو هغې ته د زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې وایم. مننه. صفحي صاحب بیا هم هغه د ستاسو د کار کردګۍ نه هم ډېر افغانان متاثره دي او ځینې خوښ دي. ډېر بېروزګارو افغانانو ته مو د کار زمینه برابره کړې ده. که په دې باره راته لږ معلومات راکړئ چې ستاسو هغه سوداګریزې راکړې ورکړې چې دي پانګونه مو چې ده که نه کومه برخه کې ستاسو هغه پانګونې شوي دي کومه برخه کې تاسو ډېر مصروف دي د سوداګریزه راکړه ورکړه مو د تجارت مو دی کومه برخه زیاته جوړېږي لاندې به تر رشتې باندې راته وایي څومره وخت ستاسو تجارت کېږي ستاسو سوداګرۍ کېږي په دې باره کې که موږ ته لیدونکو ته معلومات ورکړئ فخر شو. محترمه په امارات کې زما تقریبا 23 کاله مخکې زه امارات ته راغلی یم او 23 کاله کېږي چې زه دلته شتون لرم. د تجارت هم الحمدلله تقریبا ما 22 کاله د تجارت خپل چې ما خپل کار شروع کړی دی 22 کاله د خپل د کار کېږي او په دې کې موږ دلته مختلف کارونه لرو چې اوله برخه زمونږ د کاپیسا ولایت او د تګا ولسوالي خلک ډېر مشهوره په پارکینګو باندې دي چې کار پارکینګ ورته ته وایي. دا کار باندې موږ مشهور یو او هغې نه زما نسیم طاهره سیاحتي شرکت دی او بیا ورسره موږ ترانسپورټ هم لرو. هغې سره بیا الحمدلله مختلف شرکتونه نور لکه د ذات اصطلاح ریل اسټیټ ورته موږ وایو هلته په افغانستان کې ورته موږ د رهنما وایو د ځمکو کار وایو نو ورسره بیا موږ کار واش هم لرو د موټر چې وینځي نو الحمدلله خپل روزګار په عزت سره د دوستانو په دعا او د مشرانو په دعا هغه خپل دنیایي روزګار هم روان کړی ده. شکر ډېر ښه. صفحي صاحب دغه زما لپاره مهمه واوسېږي چې ستاسو د دې تجارت نه زه خبر یم چې ستاسو هغه تجارتي سلسله چې روانه شوې ده یا سوداګري مو روانه شوې ده په لومړیو کې په کومو کارونو کې تاسو دا سلسله پیل کړه؟ اولنۍ تعداد یا بنیاد چې کېښود د ستاسو د ژوند ستاسو د تجارت لومړی څه و؟ لومړی زه اول ځل
چې امارات ته راغلم ما په ویزه کې راغلم 2 ځلې بیا دا غنه ورسته اولنې کار چې موږ شروع کړ نو هغه د زمونږ د پښتو په اصطلاح رخت پروشي و چې رخت خرڅو دلته ورته موږ په عربي کې رخماش وایي نو زما شروع د رخت پروشي نه و چې هغه ډېره کمه د خپلو دوستانو سره شراکت و سلسله د هماغه ځای شروع شوله نو الحمدلله چې نن یې تاسې ګورئ شاهدان اوسئ ډېره ښه ډېره ښه صفي صاحب مخته به نور هم ځو دا پوښتنه په دې خاطر وکړه ډېر کله زموږ اوس افغانان چې دي یا په لویه کچه پښتانه به یاد کړو په کومه پیسو ورته د ګیري بدیتونه خوند نه ورکوي کوشش کوي چې په ډېر لوی بودیجي مصرفولو سره وایي چې تجارت رامخه کړي که ډېرې پیسې ورسره نشته په کم تجارت د چا خبره د تجارت روانولو ته ګران تمامېږي ګران ورته معلومېږي وایي په کومو پیسو به تجارت ونه شي ستاسو تجربه څه شی ده ایا کولی شي چې څوک د ډېرو کمو پیسو نه تجارت روان کړي بالاخره لوړو پوړیو ته ورسېږي ستاسو د خبرو نه همداسې معلومېږي تاسو لومړی چې موږ د رخت کاروبار کوو هم د یو چا سره مشارکت کوي بالاخره ته دې خبره راورسېږي که څوک مکتب ته ځي نو د اول سن نه شروع کوي هغه بیا ځي 12 به سره پاسې بیا به ځي پوهنتون ته نو دا د کار سلسله د مکتب په مثال راړی یا د یو ماشوم په مثال راړی ماشوم چې کله دنیا ته راځي هغه اول په لاسو باندې خاپوړې کې بیا په ګرځېدو په درېدو راځي او هغې نه بیا د منډو کېږي نو هېڅ کار او هېڅ تجار نشي کولی چې هغه د غټ کار نه شروع وکړي دا غټ کار چې شروع کړي هغه پیسې به راوړي د کوم ځای نه هغه پیسې به د کومه شي پیسې که ته پیدا کوې خو د وړي لارې نه به پیدا کوې وړې کار نه نو هر کار چې شروع کوې او هر تجار چې څومره تجاران په نړۍ کې دي هغه نه زموږ افغانان د ټولې نړۍ نو تجاران ته دا بهتره پته ده چې هغې د ډېر کم پیسو نه او د ډېر کم یو ناچیزه کار نه شروع کړي هغه په قرا د خدای په برکت سره هغه بیا مخته ځي وغټېږي ډېره ښه تاسو د خپلو سوداګرۍ بېلابېلې برخې یا د خپلو شرکتونو یا د خپلو کاروبار بېلابېلې برخې مو راته په ګوته کړې صفی صاحب ویلی شي چې په دې کې تقریبا څومره خلکو لپاره د کار زمینه تاسو برابره کړي څومره کارګر یې څومره کارکوونکي د تاسو سره بوخت دي په دې کارونو کې الحمدلله زمونږ تراب صاحب محترم بېل شرکتو کې زمونږ لکه په دې سیاحتي شرکت کې موږ سره تقریبا عموما د 45 پورې کسان دلته موږ سره کار کوي بیا بېل کم بخشونه دي چې په تقریبا ټول د 150 نه زیات راځي په دې کې کومه برخه خلک زیات اوسېږي یا د خپل هېوادوالو تر څنګ نور هېوادونو کار کوونکي هم در سره په دې برخه کې شته که نه یوازې ټول افغانان دي نه دا خو د کار د هغه پورې هغه لري چې زمونږ افغانان ما خو اکثره دا کوشش کړی ده چې زمونږ افغانان کم کار کولی شي د کم کار استعداد لري هلته ما کوشش کړی چې زه خپل افغانان ته کار کوم بیا بعضې ځای کې ضرورتونه دي چې هلته زمونږ افغانان هغه کار نشي کولی لکه زمونږ د سیاحتي شرکت دی هلته روسانو ته مونږ ضرورت دی افریقایانو ته انډیانو ته نو چې کوم ځای کې زمونږ افغانان کولی شي کار وکړي هلته ما افغانانو ته کار ورکړی دی او زه پرې ویاړم زما کوشش دا دی چې زمونږ خپل افغانان مونږ سره کار وکړي بیا چې ډېر کوم ځای کې ضرورت شوی چې هغه کار زمونږ د افغانانو د وسې نه وسي بیا د مجبوري نه مونږ بل چا ته مبارک تاسو یادونه وکړه چې هغه برخو کې چې افغانانو ورونه وړتیا ونه لري بیا د یو په یوازې مجبور مکلف د نورو هېوادونو کارګر په کار وګماري داسې شوي دي چې پخوا افغانان په برخه باندې نه پوهېدل په کار باندې نه پوهېدل وروسته دوی ته مو د زده کړې زمینې برابره کړې ده چې دوی برخه کې کار کول زده کړي وي کار باندې پوه شوي وي وزارت دماغ په بهرنۍ هېوادونو په کارګرو ځای باندې افغانان په کار ګمارلي شوي ستاسو په دې کاري سلسله کې ډېر شته الحمدلله نن 10 کاله مخکې یا 12 کاله مخکې موږ سره افغانان ډېر کم په تخنیکي کارونو کې لکه کمپیوټر شو یا انګلیسي شوه یا د عربي د ژبې کوم تصوب کار هغه وخت کې موږ ضرورت درلوده چې نور خلک موږ سره کار وکړي او اوس د هغه نه دپاته ډېر زموږ خپل افغانان په دغه سیاحتي شرکت کې اوس ما سره دي چې هغوی د ټوریزم په کار باندې پوه شو خلکو سره د دوی
جان پیدا شو پیژندنه وشو له سره یعنی ریلیشن وشو ډېر د پوسټونو چې هغه کې خارجانو کار کو نو تقریبا یو 15 کس پورې چې موږ نه غاټه تنخواه وړلې هغه اوس موږ خپل افغانان دي الحمدلله. اوس څنګه دا تاسو کاروبار چې تاسو شریک دی کنه مستقل خپلواک د کار او تاسو پورې تړل دی فقط تاسو سماره دا کارونه نه الحمدلله اوس موږ خپل ځان ته کار روز ما ورونه دي او یو ځای خپل کار خپل لاس کې دی شراکت تقریبا 15 کارونه د قانون شراکت بیا اړتیا نشته کنه. تاسو د خپل کامیابی راځي تفصیل کې خدای شي چې دا اول په نسبت تاسو نه سلسله خوګه ته ما مش مسافه یې سره مختم لاړې یا په دې برخه کې تاسو سوداګري کامیاب راغله کنه راځي په څه شي کې هر کار البته زما د نظر د کې شي څوک سره موافق نه وسیږي د کار کاغه هر کار وسیږي چې حلال کار وسیږي چې کار کې ونه ریږي د کار باندې زړه دا ډول لري کنه چې دا به خدای کوي زړه ورسیږي کنه نو هغه کار به خدای تعالی کوي او په کار کې د دې هغه پیدا کړي چې دا به تاوان شي کدا وکم وبون شي نو هغه بیا کې دې شغه کار ته سره مرسیږي زما چې نمړې راو ما دوستان تلویزیون کې دا خبرې ګوري او په نه مې دا چې ان شاء الله دا پروګرام وګوري نو ما چې هر کار کړی دی په توکل د خدای مې کړی دی یره دلته کې نه عموما افغانان ورونو ته زما پیغام دا دی الو ورناداله ما چې هر څوک هغه په افغانستان کې دي او هغه په امارات کې دي هغه په نور ملکو کې دي که خپل وسنه رسیږي او کار ته پیسې وته کمی لري یو افغان دوه درې دوستان لري کولای شي چې دوی دوه درې کسه شریک شي په یو کار کې نو هغه د درې کسو پیسې یا د دوه کسو پیسې کولای شي پر یو وړکه شروع کړي او هغه شروع د کار سخت وشي چې کله شروع کړي بیا هغه کې د خدای تعالی برکت راځي او هغه کې به ان شاء الله بیا چې د پرمختګ پیدا کړي زحمت څنګه وسره څومره ضرور غواړي چې څوک زحمت وباسي تکلیف وباسي او تکلیف ونه کې نتیجه به څنګه یو تکلیف ورسره وکړي د خپل کارونو سمره به څومره فقره سره تاسو او زمونږ ټول افغانان ټول دنیا شاهده ده د دې چې د امارات متحد تقریبا د دې اتحادیه ډیر کم وخت شو درې څلوېښت کاله شو په دې درې څلوېښت کالو کې الحمدلله تاسو نن د امارات پرمختګ یا د امارات کامیابی نن ساره په ټول دنیا کې نه لري نو د زعاماتو هغه وګوري نتیجه وګوري چې نن امارات په ټول دنیا کې په خایست کې وایي په امن کې وایي په اقتصادي سره دی نن په اول لیول کې ولاړ دي نو زعامت چې هر څوک وباسي هغه زمونږ د ملک مشر اوسېږي زمونږ ملک به جوړ شي او هغه د یو خپل یو شخص اوسېږي او هغه ځان تکلیف ته ورکړي زعامت ته ورکړي نو د زعامت شته زعامت به تیارې بیا به خدای تیارې وته هر زعامت چې وباسي چې هغه د خدای په نسبانه سیده حرکت اوسېږي او سیده زعامت اوسېږي هغې کې خوندونه شته د هغې کامیابي شته او چې بې زعامت نو خو مونږ تاسو کور کې وایو چې بې زعامت یو سړی په کور کې ناست وي او اکثره زمونږ افغانان چې هغې سهار د کوره وځي یا بازار کې ناست وي یا د یو ونې لاندې چېرته د سیند غاړې سره بانډارونه کوي نو هغه به اخره نتیجه خو به د هغې هم ښه نه وکړي ټول افغانان زما په نظر سره ملي تجاران د هر چا دا خواهش چې په خپل ملک کې کار وکړي او خپل ملک آبادی جوړه شي خپل ملک د هر څوک خپل د وسې سره که څوک کارخانه جوړوي چې کارخانې مختلفې کومې کارخانې یا نورې چې کوم تجارتونه دي خو هلته متاسفانه ورسره حالات داسې یعنې داسې وخت راغلی چې زمونږ ملي تجاران په ازاده توګه د کوره نشي وتلی یا هلته په ازاده توګه خپل کاروبار په سر باندې مدیریت هم نشي کولی نو د دغې وجې نه لږ زره خلک هغه دي یو ویره لري چې افغانستان کې کوم کار کوو د سر خطر دی پکې نو زما د افغانستان د حکومت نه
اوسنی حکومت او راتلونکی ولسمشر چې موږ راځي زموږ حکومت کابینه اوسېږي زما ترې لویه خواهش دا دی چې افغانستان کې دی حداقل داسې یو امن راوړي چې زموږ تجاران وشي کړي چې د خپل د کور او د کاره پورې دوی د زره په ازاده توګه سره لاړ شي انشاءالله افغانستان به ډېر زر آباد شي موږ افغانان خارج کې ډېر پیسه‌داره تجاران لرو ډېر بیداره خلک لرو نو که امن لږ په افغانستان کې شتون ولري افغانستان کې به ډېر زر ترقي وشي او ډېر افغانان غواړي چې پانګونه وکړي ورته خپل کار وکړي دا ډېرې ګټې لري اوله ګټه پیدا ده چې زمونږ افغانان تاسې ګورئ د ایران په لارو کې روزانه او شبانه خل شهیدانېږي غریب ملت یا غریب ولس چې زمونږ د کار دپاره روان وي ما یو 10 ورځې مخکې په فیسبوک کې ولیدل سړک باندې زمونږ افغانان یو 15 کسه شهیدان پراته دي او د ایران په روسانو ته ولاړ دي او همدا قسم په نورو ملکو کې د اروپا پورې چې زمونږ افغانان لاړه په کشتیو کې سمندر کې غرق شو دا اولینه وجه دا ده چې په افغانستان کې بیکاري ده هلته کار نشته بېروزګاري ده که امن شي هلته په افغانستان کې تجاران لوی لوی کارونه شروع کړي د عام ولسو خلکو ته به کار میلاو شي زمینه به ورته مساعد شي د کار او تجارانو ته هغه ملي تجاران چې په افغانستان کې د خپلې د ګټې نه پیدا او خوند اخلي او د خپل د ژوند نه عزت اخلي دغه به د افغانستان نه بیرون بیا هم هغه تجار ته نه اوسېږي او تجاران هم په دې باندې پوهېږي چې د خپل ملک اوسېدل او خپل ملک کاروبار کول دا یو داسې لکه سړی چې خپل په کور کې اوسېږي ګټې شته پکې هر اړخیزه ګټه موږ باید پکې وسنجوو د خپل افغانانو بیکاري افغانانو چې خارج ته لاړ نه شي د هغې او خپل د افغانستان په آبادي کې دا بیا ډېر غټ رول لري پښتو ټلویزیون په دوبۍ کې پښتو ټلویزیون په دوبۍ کې د امنیت په نشتوالي کې تاسو ویل چې سوداګر پانګونه نشي کولی په خپله د امنیت په امنیتي ستونزو کې بېروزګاري رول نه لري که تاسو مو یادونه وکړه که د بېروزګارو لپاره د کار زمینې برابره شي آیا په امنیت ښه والي کې به فرق راشي او که نه آیا د دې بېروزګارۍ به هم په بې امنیتۍ کې رول لرلی ډېره مننه ښه سوال یې وکړه دا بېامني او د بېروزګاري یعنی یو سړی چې بېروزګاری هغه به د ناامني کارونو ته مخه کوي دا که زمونږ د افغانستان ځوانان دي که هغه اخوا طالب سره کېږي په هغه دخوا ته زمونږ د ملي اردو عسکر سره کېږي زما په نظر سره په دې شتون حکومت کې چې څونه زمونږ ملي اردو عسکر دي دا به د بېچارګي د وجې اوسېږي تنخوا دپاره او اخوا ته که یو سړی توپک ته لاس اچوي دا هم د بېروزګاري علت دی نو کله چې خلک بېروزګاره شي او کار نه اوسېږي او مشکل اوسېږي د یو مړۍ ډوډۍ پیدایښت درک نه اوسېږي هغې سره سره بیا د ناامنیو لمن خو پرې راقه کېږي او لکه اوس چې په افغانستان کې ورځ په ورځ پرې راقېږي نو خلک مجبوره شي چې به کوي دغه ناامني چې څونه د افغانستان د دا د ټوله بېروزګارۍ نه ده او بې پیسګۍ نه ده نو څومره بیا تاسو کې دلته کې بیا که واپس شو دې خبرې که صفحې صاحب تاسو مخکې یادونه وکړم دا پر ځای خبره ده که د سوداګر لپاره چاپېریال په امنیتي لحاظ خوندي نه اوسي سوداګر پانګونه نه شي کولی د هغو افغان سوداګر لپاره څومره لازمه ګڼئ چې دا بېروزګارو لپاره کار زمینې برابره شي بالاخره په امنیتي لحاظ هم ګټوره تمامېږي نو که همدا ډول سوداګر افغان سوداګر هم د پانګونه ونه کړي د بېروزګارو مخه بیا څوک ونیسي د بېروزګار لپاره د کار زمینې څوک برابره کړي نو بالاخره څنګه تاسو یادونه وکړه چې په بېامنیتۍ کې هم بېروزګاري غټ رول لرلی شي ښه به نه وي که هغه افغان خواخوږي سوداګر هلته یو څه پانګونه وکړي تر څو د دې بېروزګارۍ سطحه هم راکمه شي او بالاخره په امنیت کې هم راسره مرسته شي تراب صاحب محترم د پښتو د تلویزیون د لارې
د ټول افغان ملت ولسته او ټول افغان حکومتي چارواکو ته یو پیغام او یو سوال کوم. زه خپل کابل د دې زم راځم. یو ورځ د دې کابل د ښار حالاتو د دیو باندې ما خپل ځان سره څېړنه کوله، نو ما زما د سیاټکلي نظر سره چې ما ولیکل په کابل کې ما یو د جناب محترم حامد صاحب کرزي حکومت ما ونه لیدل. ما په کابل کې حساب وکړ 2200 رئیس جمهور ما ولیدل چې په یو کابل یو وړکی ښار کې 240 رئیس جمهور اوسېږي. 200 رئیس جمهور 2000 یا څونه، نو الته به امن نه کمی شي. الته هر سړی چې په ضد زری موټر کې ناشته شاته پور پیک اپ روان ده، ته نه پر مسله هغه رئیس جمهور دی. نو چې یو تجار خپل امن خپل ونسی، یو تجار د خپل د محافظت د پاره خپل توپک باغې د یو سړي په لاس ورکړي چې زما محافظت کوي، بیا حکومت شتون نشته کنه. نو چې الته د حکومت شتون نو وسی نو الته به امن نه کوي. ان تاسو نظر چې خپل حکومت په خپل لاس باندې ځنه خوګي نو سوداګر د چا ګډاوي شي. یعنی زمونږ د افغانستان حکومت تا ته وایي چې د الله سم الله صلا واخله د ځان د پاده خپل وکړه، کې کولای شي خو کار وکړه کنه شي کولای مې کوه. دلته زما سوال دا دی چې زما حکومت کوي په افغانستان کې ځان ته حکومت وایي چې ته زما حفاظت وکړي او زما د هر تجار حفاظت وکړي، هغه ضرورت لري چې هغه ځان ته شرکت تنخواه ورکړي او شرکت وکړي ولا ځان سره کړي. او په همدغه د دې زه د زری خلق چې چا سره څونه باډیګاردان ګرځېږي د دې او د امنیت د دې او د پولیسو د دې او د ملي اردو فرق نشته. ما د تجاران لیدلي چې هغه سره د ملي اردو په لباس کې خښته، ما د تجاران چې امنیت ملي سره شته، پولیس سره شته. نو هغه ته توس کتا په سره کې وسړی درې چې ځن امنیت ملي ما دروشو هغه سره ده ته به د درې کې قانونا چې دا حکومت دی او دغه احترام د خپاته او هغه نه دي. اکثره تجاران دا کار وشو کنه، اکثره تجاران نو په افغانستان کې په دې شرایطو کې کار کول او د دې کار کول ډېر سخت او د نه کار کولو وجه لازم د حکومت سستوب دی، ډېر سستوب دی، ډېر غفلت پکې کوي. نظم خواهش ده چې افغانستان د دغه ملي تجارانو د دې امنو نسی، دغه ملي تجاران نه افغانستان حکومت زمون کار وخت پانګونه وکړي، دغه هر تجار واچي چې زینو ته ورته د کارخانو د لپاره معدنونه موږ لرو، موږ ډېر لوی ایډونه په افغانستان کې پیدا کوو شته دي چې هغه ته تجاران واچول شي. موږ د افغانستان ملوث په ټول کې په کار وسیږي د ملامین او د عامه سطح ټول ویا پلاستیکي کاسي یا پلاستیکي قرمه خوري او غوري موږ ته دام د ایران نه روان دي. ګوره دا د دې کارخانه د شپېتونه د $80,000 پورې ده ټول ازینه کی او د خپل ملامین دا جوړیږي د پلاستیک نه یا د جوسونو کارخانه شولې، اندا شکل د چنباب شولې، اندا شکل د جامو کارخانه شوله، درخت کارخانه دا ډیره ضعیفه کارخانه ده. دا هر څوک شي جوړول د نور ملکو تجاران راځي دلته د ټور د پاره چکر د پاره یو وخت درې ورځې زمونږ د افغانستان چارواکي راځي دلته چکر د پاره. د نور ملکو خلک په سنټرو ته ځي خپل بچانو ته شاپینګ کوي، سامانونه شانو ته اخلي. زمونږ ملي تجاران دلته لیدل کېږي نه، زمونږ چارواکي راځي چې د هر سنټر نه راوځي 3 لکه یا 4 لکه د درهم استاد ډالر په حساب باندې $1 یو سنټر کې سامان اغوستي. زه خپل شخصي زما په نظر سره چې ما څونه نور ملي تجاران تام دې پتاشتا هند تله امروز تله اروپا تله ما الته حکومتي چارواکي ډېر په ناچیزو موټرو کې ګرځي او په دې ناچیزو کورو کې اوسېږي، پیژنې نه چې دا وزیر دی او کماین دی. زمونږ د افغانستان چارواکي د ملي تجارانو نه په ډېر شوشات کې دي. پیسې او سیاست دا دواړه ډېر فرق لري. په ټوله نړۍ کې تجار پیسېداري
او د حکومتي چارواکي سیاستمدان هغه سیاست کې هغه د ملک جوړولو په اړه کې هغه د پیسو په فکر کې نو سي او جزمنګ ملک څنګه ترقی وکړي په افغانستان کې زمونږ سیاستداران هغه په دې کوشش کوي چې پنځه میلیارډ ډالر پیدا کړي زما 2 میلیارډ څنګه شي چې وخت زمونږ چارواکي د پیسو پسې زمونږ ملک کې به کارخانه او زمونږ ملک کې به امن یا زمونږ ملک کې به آبادی څنګه راشي او زمونږ ملک به جوړ څنګه شي د افغانستان یو چارواکي ماته کوي چې هغه غریب شي افغانستان یو چارواکي ماته کوي چې هغه خارج کې کون لري افغانستان یو چارواکي کوي چې هغه په میلیارډ ډالر نه کمې پیسې لري چې وخت حکومتي خل د ملت پیسې اخلي خپل په ځان مصرفي مال ته امن نه وي زمونږ یو ځنې ناکامي چې ده زمونږ چارواکي تجاران زمونږ حکومتي خل تجاران ولس څه په کار دي بل اخر ځدی غربت نه راوځي بل اخر د ځان چرای په خپل کړی وي بل اخر یو ستر د ځان لپاره کاروبار دی خپل جوړ کړی وي تاسو په دې برخه کې ډېر تجربه لرئ څه ورته په کار دي ترڅو لکه څنګه تاسو ډېر افغانانو د کار زمينه برابر کړی دا په دې باندې وتونی چې خپل جوړ شي نور د فارم د کار نو کې برابر شي افغانان کولای شي چې خپل په ملک کې خپل کاروبار جوړ کړي هغه ته بیا مشکل د امن دی بیا خبر امن ته ځي نو افغانان ورونه زمونږ دا هم زما ته بل پیغام ورکوم چې لکه نن زمونږ افغانان روان دي استرالیا په لار کې غرق شو یونان په بو کې غرق شو یا د ایران په لار کې شهیدانېږي نو ضروری هم دا نه ده چې هر افغان به خارج ته ځي خپل کار وکړي نن په افغانستان کې هم اوس کارونه شته د کار زمينه مساعد ده اوس کمه تمه نو التم کار کولای شي چې افغانان خپل کار سره وکړي خو بیا هغه خبره ده بیا درته زما چې الته کار کوي او وانه ورور زمونږ یعنی کار بچیو کی کار شروع د کوم ځای نه کی یا چې کار کوي الته د کار نتیجه چی ده او کله شرکت جوړه په افغانستان کې د سړک سازي د سړک مهم درته وایي چې نیم زمان نشته سړک درکوم کله د قراردادونه جلته د وزارتو پر توشوی دی یو وزیر چې زما د ملک وزیر چې 50 لک ډالر یا 100 لک ډالر پارلمان باندې مصرفي ځان وزیر کینو هغه 100 لک چې مصرف یا خو 500 لک دې ته راځي ځان افغانستان کې کار کول بیا غلې ته زما چې زور نه واسطه نه پیسې نه انت کار کول ډیر سخت ما غونډه په لکونو تجاران بیچارهګان الته ګرځي ولې ته نه ورته سره هغه چاته ورکی چې هغه سره وزیر هغه سره معین هغه سره دفتر هغه سره نور مافیا چې وزیر ته ټلیفون کوي چې سره ترانګي تور قدر نه کوي افغانستان کې خو تجارت شته نه دا ټول تجاران ته پته ده دا چې یو تجار څه چې هغه به رشوت کار نه ولي افغانستان کې کار کول د عموما تجاران لپاره هغه د ټیټ لیول یو هغه د جدي سي انت به واسطه ولري او رشوت ورکړي استاد د دې خبرو هم نسی معلومیږي صاحب سره چې کوسنۍ نامني دولت ګلا کې د ورسونو نه د ځکه کړنې کولای شي چې خپل په لوی لاس د امنیتي او علادیم خراب کړي ځکه د ولاسو د حکومت ترمنځ امنه وکړنو او فاصله پیدا کړې ده خو چې حکومت تا خپل وای چې دا لس کاټه واخله یا د لس کاټو د توپکو پرمیشن واخله د ځان حفاظت وکوا نو بیا حکومت شتون نه لري ته ماته د افغانستان په شکل د یو ملک خو چې هغه توپک ولري او درویشي ولري او زده زری موټر ولري خپل د ځان حفاظت خپل کوي یعنی حکومت ته وایي چې زستا دفاع نشم کولای ته خپل دفاع خپل کوه چې په یو سړک کې هغه داسې باریکه سړکونه نری په هغه سړک کې وګوره د یو سړک نه د یو سر نه د بل سره پورې الته 10 رقم ته مافیا او بدمعشان ولاړ دي د زده زری او د خلکو سره نو الته د خارج نه تل تجار چې هغه په دوبۍ کې چې په سعودي کې په اروپا کې او هغه الته دغه کار کول والته وسیدل هغه ته ټیټ تعجبي خبره کوي او بل د هر تجار شاته نور مافیا خلک ولاړ دي الته تجارت کول ټول زور دی واسطه
پیسې هم به زور چلے هم به واسطه چلے هم به پیسې چلے بیا به تالته یو د کار شروع کړي او دا چې ته لکه د دوبۍ په شان چې ترازیه زما دوستان مله خبرې اوري چې ته د جواز وزارت ته جواز واخلي او بیا خپل کار شروع کړي دفتر ونسي یا دکان ونسي افغانستان کې خدا شته نه کنه په هغه سیمه کې هغه چې اقتصادي وزارت جوړه ده څومره دوی وجداني مسؤله ګڼي چې په خپل منطقه کې نور پانګونه کوي لکه څنګه مخ یادونه وکړي چې هغه کله نور غټه پانګونه نشي کولای ډیره سمای په کار شي اچولای یو چرګانو فارم په جوړ کړي چې یو شل ډیر سفر د مړ منطقه د سم مصروف شي نور غټه کې نه وی کړي نور ډیر پیسې کماو کارګر لاس ته نه وراوړي هغه کله پراتون کې د شي تو کو نه یا د بچ د استعمال په د چا خبره یو د لاس بسلي ستاسو نظر بسې په دې برخه نه چرګانو فارم زما ټول افغانستان او تجاران ته دا بیا پیغام ورکوم چرګانو فارم شو دا چې ډیر فارمونه دي کولای شي ګټم کېشته د دې په شکل سره د واو ساتنه شو دي چې واو ساتي او مالداري عموما ټوله بازاري کې کولای شي بازاري کې شي کولای خو هغه سره بیرته بیا زو امن ته سره امن ته ځم زه به یو ځای کې فارم جوړ کړم فارم جوړم دا فارم ځای ته الته دفتر غواړي سړی غواړي الته برق کې راول غواړي دا برق په ما ته الته څوک کېږي دا د فارم مصرف مې یو څو دا د باغ مصرف مې بل راځي ځکه د برق شوبې د زما برق تیرم زما ډیر دوستان کابل کې دا شان جوړ کړیو نو ما ته قسم وکړ چې ولې زما په فارم جوړ کړی یا مالداري ځای جوړ کړی چې ما په هغه باندې $1,00,000 مصرف شو $1,00,000 ورکوم ما ته برق څو نه راځي اوس مشکل زمونږ ټول د حکومت په خانه شو صافي سبيام کراشم زه د خپل خبرې تاسو د خبرو ته علم کوم په خلای کوم دې خبرو په ځای خبره ده امنیت ټول ستره وختونه زموږ د ټول ولسونو ده غیر له تجارانو نه د ټول ولسونو د امنیت په وختونه ده اوسنۍ کوم ژوند چې تیرو موږ په افغانستان وګړي کوم ژوند کې لري د ځکه کوم ژوند ځکه ونه ویل شو چې د ژوند په څیر نه ده موږ د ژوند کولو حق نه درکړل شو نه راکول کیږي بل اخر موږ د فرق کار تاسو کړه دا چې د موضوع بل چیرې لاړ شو هذا څوک مثال یو کبيسا کې دی وخت پروان کې دی وخت یو په نور په اطراف اوسو کې دی وخت دا نو چې مثال خبر دی د کبيسا یو تجارت دی چې کدی ولې جوړه ده خیر ته لوی تجارت نه دی خپل کبيسا کې یو فرم خلاصې جوړه کار باندې کوي دا ما کبيسا سره په کار پکې ګماري او کله ما کبيسا خلکو د شاخ پر ځان په خبرې او د مادمي څو د ما پرستون جوړوي دا او مقابل کله چې خبره مبارزه کولای شي یو دا وړي دکانداري دی چې بری دکانونه نه غیر کته په کابل کې چې تو سکور جوړه کور یا ځان ته دی ویلي جوړه د اته میاشتو دی یو کال پورې ته دا غویلي پرمیشن نشي راغلی چې شغالي نه کار خاص او کله $2,000 ورکړم او راز کار کوم نو چې وخت ته خپل پزماکه خپل کور نشي جوړولای په کابل په ښار کې د کابل په ښار کې او بیا په کاپیسا یا په پکتیا کې هلته چې ته فارم جوړه او ته خپل ځان سره بیان خپل شخصي خپل جوړه یعنی کله حکومتي چارواکي د سره نو سي چې ته قدم هم نشي اخلي یو عموما د عام بازار کار دی یو سړی رخصه یو دکان چې وګړي دی بل دی هغه خلکو ته چاته د افغان حکومت ګلاوي وختونه د ولسونو نه بيځای دي نو چې نو لاس د چا خبره د ولسونو مری پرې کوي د ولسونو ژوند داخلي د بيځای د ولسونو د وختونه کې امنیت ټولنه وختونه کې چې امکاني راس راوړي یا په نورو باندې نه همکاري وختونه کې د بيځای ټول بيځای ده زمونږه چارواکي عموما ټول د هر وزارت دي د موینه پورې وخت کې هغه په پیسو باندې وزارت ته ځي هغه وزارت په پیسو اخلي چې هغه په پیسو وزارت واغسنه هغه د وزارت نه بیا ته د انصاف یا الته چې تجې کاغذ په خلاصې نه داغه د خوش کاغذ خلاصول امید به تسمونه هغه کسل لګر په وزارت هغه $1,000 هغه $1,000,000 د وزارت نه پیدا کی وزارت 2 میاشتې کې ولس خو متاسف شاید چې ټول ولس د حکومت نه متنافر دي که ولس متنافر نه وي نو ولې به دمنه د حکومت سهارا تنګېدله
وزیر خپل په قلا کې باندې قومندان خپل په ویل کې باندې درې دیواله ځانه تاو کړی دي نو کچېته دا حکومت وای ولې به یو دیوال درې کېده ولې یو تجار د خپل د ځانه دفاع کوي ولې خپل ځان په کسانو ورځي افغانستان کې چور دی حکومت په چور لګیا دی او د افغانستان په جوړولو نه لګیا د افغانستان په امن کې هغه نشته حرکت نشته د افغانستان د خلکو سره مینه محبت نشته د افغانستان د خاورې سره نشته هر سړی د خارج د ملک راغلی دی پیسې واخله او ځه تر څو چې موږ د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار ونه اوسېږو موږ به داسې دربدره یو موږ به دا ډول محتاج یو موږ به دا ډول ځورېدلی ژوند تېروو همدا خبره ده څپیز له تاسو مننه هم کوم راغلو شو ستاسو وروستیو پیغامونو ته هغه هیلې هغه سپارښتنې کې په خپل دا ګوګل کې لرئ غواړئ چې د خپلو افغان ولس سره خپلو افغانانو سره پښتنو سره یې شریکې کړئ د پښتو ټلویزیون د ګلالۍ مخ ستاسو چوپړ کې دي څپیز مختار یو ځل بیا طرف سے محترم تانا ډیره مننه چې تاسو د افغانستان نه دلته تشریف راوړو خپلو ګرانو افغانانو سره خپل مینه او محبت شریک او بیا زموږ دفتر ته راغلی د دې د کار کلی وایم ستا د کمرمین او د پښتو تلویزیون مشرتابه ته ډېر سلامونه او یو دنیا مننه د هغه نه چې تاسې دومره د افغانستان د خدمت په هکله یا د افغانستان د خلکو د ستونزو په هغه باندې تاسې ځان خبروئ او بیا د افغانستان هغه د افغانانو ښې او بدې د پښتو د تلویزیون په ژبه لار باندې خلکو ته ښیي د دې ستاینه زه نشم کولی چې تاسې څونه خدمت کړی او بیا کوئ نو زما ټول افغانانو ته اول پیغام دا دی چې خپل په بچیانو باندې ښه درس ووایي که هغه داخل افغانستان وي که بیرون دي ډېر کوشش باید مونږ دا وکړو چې مونږ خپل بچیان تعلیم یافته کړو او بیا ملي تجارانو ته مې دا خواهش دی چې کوشش وکړي خپل افغانان خپل په کارو باندې وماري او په افغانستان کې کوشش وکړي کارخانو ته داسې نور ډېر کارونه دي چې هغې کې زموږ افغانان په کار شي او د حکومت نه مې خواهش دا دی چې ډېر غټ کوشش وکړي د امن په راوستلو کې که افغانستان کې امن راشي نو ډېر زر به افغانستان آباد شي نو اولنۍ او اخرنۍ علم دا ده چې ټول افغانان باید متحد شي او په اتفاق شي دغه بې اتفاقي او دغه خپل منځ کې اختلافونه دا لرې کړي اساس وخت راغلی دی عموما پښتنو ته مې دا پیغام دی چې خپل مشر وټاکي او دا خپل منځي اختلافونه د منځه یوسي او د خپل د ملک د ترقي په لاره روان شي یو ځل بیا سپیسر تاسو ډېره مننه چې موږ سره اخري خبرې شریکې کړې زموږ پښتون د پوهنې ته ځوابونه ورکړل ډېره مننه هر کله خوږو لیدونکو یو ځل بیا له تاسو هم مننه چې زموږ خبرې مو په ورین تندي واورېدې او ولیدې د خپل کیمرمین محمد فاروق حکمزی سمکني څخه هم ډېره مننه کوم چې د نننۍ خپرونې تخنیکي چارې په ورین تندي سره سمبال کړې ترې بلې خپرونې چې په متحده عربي اماراتو کې به ستاسو لپاره ترتیب کړې وي ستاسو چوپړ کې وترهۍ د الله په من هر چېرته چې یاست پاک رب نه مو بریاوې غواړم تر بیا ښې چارې پښتو ټلویزیون په دوبۍ کې